د افغانستان شغ رادیو ګران اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو زما جاوید احمد وفا سلامونه او نیکی هیلې ومني. قدرمن اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو تاسو ته د افغانستان د تاریخ په نیمه تاریخي دورې کې تر یما باچا پورې معلومات وړاندې کړي و. د نن په خبرونه کې به د افغانستان تکړه لیکوال او څېړونکی ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال موږ او تاسو ته په اوستایي دوره کې تر یما باچا وروسته د هغو شاهي کورنیو په اړه معلومات راکړي چې هغه مهال پر لرغونې اریانا باندې واکمني کړې ده. د نړۍ د هیوادونو ژوند دوه دورې لري، یوه تر تاریخ وړاندې دوره او بل تاریخي دوره ده، خو د لرغونې اریانا تاریخ د تاریخ وړاندې دورې او تاریخي دورې ترمنځ یوه بل دوره لري چې د سرودونو، اسطورو او د افسانو دوره یا نیمه تاریخي دوره ده چې په اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال داسې وایي. دغه ځای پورې موږ د افغانستان په جغرافیه کې د تاریخي دورې پر هغو مستنداتو ډیر تم شو چې له هغو څخه مادي توکي په میراث راپاتې دي. یعنی موږ د تاریخ په اړه دوه درې سرچینې پیژنو چې تر ټولو مهمه سرچینه یې هماغه مادي توکي او اسناد او لیکلې او کتیبې دا دي، او بیا سینه په سینه نقل شوي ولسي روایتونه، افسانې او اسطورې او داسې نور دي چې له دې څخه اوس د تاریخ د علمي میتودولوژي له مخې تاریخ پوهان په دې باندې ډیر استناد نه کوي، یوازې د مرستندویو سرچینو په توګه یې کاروي. او دریمه ډله سرچینې هغه دي چې پخوانیو مورخینو لیکلي دي او د دوهم لاس سرچینو په توګه کارول کېږي. مثلا که موږ د هیرودیت او یا د هیوڅانګ او یا د نورو مورخینو لخوا یو شمېر نقل شوي کتابونه او اسناد چې اوس زموږ په لاس کې نشته، خو دوی په خپلو کتابونو کې راخیستي دي، هغو ته څومره اعتبار ورکولی شو. دا د تاریخ پوهنې د سرچینو په اړه نوې بحثونه دي. د همدې په اساس موږ د تاریخ د علمي میتودولوژۍ له مخې پر تاریخي دورو استناد ارزیابي کوو، منو یې او یا کم اعتبار ورکوو. د یما یا جمشید ذکر په ځینو نیمه تاریخي، نیمه افسانوي یا اساطیري روایتونو کې کوو. دغه روایتونه راښيي چې باید د افغانستان په بلخ، بختي، باختر، بکتریا کې دغه یو پاچا تیر شوی وي، او تر هغه وروسته په لیکلو روایتونو په 13 بیا اوستایي متونو کې د دریو سلطنتي کورنیو نښې وي: پیشدادیان، کیانیان او اسپګان. د دې درې سره سلطنتي کورنیو درې لوی ځانګړنې پیژنو، لکه او نور خصوصیات د افسانوي روایتونو په ګردله کې پټ دي. دغه درې خصوصیتونه چې پیژنو هغه دا دي چې د اوستایي مدنیت او زردښتي دین په خپرېدا کې ونډه لرله. په خپله شاهي کورنۍ د دغه دین پرختونکي یا لمانځونکي وي. حتی په ځینو روایتونو کې دا ګورو چې په خپله زردشت دغو سلطنتي کورنیو سره ښیښې درلوده او نږدې خپلوان یو. دویم ځانګړنه یې دا ده چې د دوی په دوران کې کرنې، مالدارۍ او تر یو بریده ښاري ژوند و صنعت رامنځته شو، او د دوی سلطنتونو خپل ټاکلي تشکیلات درلودل چې دا د افغانستان په لرې تاریخ کې شاید لومړی یا لومړني منظم دولتي تشکیلات وي. هغه هم د اوستا په نقل قول چې په هغه کې ځینې مقامونه ذکر شوي. دریم دا چې
بلخ و سغد و ماورالنهر او د هندوکوخ شمالي څنډې بشپړې تر واکمنۍ لاندې وي او ورو نفوذ او اغیز جنوب ته هم را رسیده. تر دې هاخوا نور روایتونه د اسطورو او افسانو په ګردله کې پټ دي او د رښتینو تاریخي پیښو حقیقي څیره د افسانو تر شا پټه او ورکه. د یما باچا په وخت کې د لرغوني اریانا پلازمینه لرغوني بخدي یا بلخ و. ارواښاد علامه پوهاند حبیبي په خپل کتاب د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې د بخدي باچا یما لومړی باچا دی چې په لرغوني اریانا کې د مدنیت او شاریتوب بنسټ ایښی او ټولنیز ژوند یې ترتیب کړی دی. د افغانستان په لنډ تاریخ کې راغلي چې یما باچا په لرغوني اریانا کې کرهڼه، د څارویو روزنه، کار، د اوسپنې ویلي کول، د کالیو اوبدل، د وسلو او جواهراتو کارونه، د لښکري طبقې ټاکل، خټګري، د فلزاتو او درملو کارول یې دود کړل او په خپل شاهي پایتخت ښکلي بلخ کې مدنیت جوړ او خپور کړ. د افغانستان په لنډ تاریخ کې راغلي چې په اوستا او د عرب او عجم په نورو تاریخي کتابونو کې د یما باچا او د پیشدادي نورو باچاهانو کیسې د ډیري لرغونتیا له امله افسانوي بڼه غوره کړې ده. څرنګه چې د یما باچا باچاهي د هر راز هوساینې او آرامۍ او ښېګڼې سرچینه بلل کېده، نو ځکه یې هغه څوک چې د یما باچا د باچاهي د ورانولو وسیله سوی دی اژدها یا شامار بللی دی چې په دری ادبیاتو کې دته مار لرونکی زحاک ویل سوی چې پر وژو یې 2 ماران درلودله. په دې اړه ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال داسې وایي: تر جمشید وروسته یو افسانوي موجود د اژدهاک یا دهاک یا د شاهنامې په ژبه زحاک چې وایي پر اوږو یې ماران راشنه شوي وو او هره ورځ یې د 2 زلمیو انسانانو ماغزه خوړل. د ده په اړه او د ده د سلطنت په اړه داسې روایتونه لرو چې تقریبا د اساطیري او ماوراء الطبیعي شخصیتونو او بیا د انساني پهلوانانو ترمنځ شاید وروستی کرکټر دی چې په دغه افسانو کې موجودیت ګورو او همدارس په ځینو تاریخي متونو کې په دې نامه یو رښتینی پاچا هم ګورو. حتی په دې نامه د هخامنشي دورې په سلسله کې هم ځینو نومونو سره مخامخ کیږو چې دا روایت سره ګډ وډ کیږي. بیا دغه پاچا د فریدون پاچا د یو جګړې یا هغه انقلاب چې د پخ کاوله خو راپاسېد او خلک راپاسېدل د ظلم په مقابل کې او بیا دغه انقلاب کامیاب شو، د فریدون لخوا ووژل شو او یا هم په ځینو روایتونو کې د دماوند په غره کې بندي کړلای شو او په ځینو روایتونو کې دا داسې دی چې د نړۍ تر پایه پورې به هملته زنداني وي. په هر صورت انزهاک په افسانوي او پهلوانیو او اسطورو په سلسله کې یو ډیره مهمه سمبولیکه او هنري څیره ده چې کېدلی شي په بېلابېلو بڼو باندې تفسیر شي. تر دې وروسته واک فریدون ته ورسېد. تر فریدون وروسته د اسپک کورنۍ پاچاهي کو. پر لرغوني اریانا د پیشدادیانو، اسپګانو او کیانیانو د واکمنو شاهي کورنیو د واکمنۍ پر مهال یو شمیر پهلوانان هم موجود و چې د یادو شاهي کورنیو قدرت د رسیدو او د قدرت په ساتلو کې لوی ونډه درلودله. ښاغلی لیوال د پیشدادي شاهي کورنۍ د واکمنۍ پر مهال د موجودو پهلوانانو په اړه داسې وایي: یو شمیر پهلوانان
او د دوی کارنامې او هغه پیښې چې د دوی په وخت کې پیښې شوي دي د شاهنامو او د پهلوانیو د نورو کتابونو یا شفاهي روایتونو مخې پیژنو چې په ولس کې شته. البته شاهنامو یو شمیر دغه روایتونه له اوستایي متونو څخه راخیستل. په شاهنامو او د پهلوانیو نورو کتابونو د دې دورې په اړه ګڼ افسانوي او اساطیري روایات د اوستا کې د ذکر شویو هغو نومونو څخه راخیستي دي چې د دغو پهلوانانو په اړه ځینې نقلونه یا واقعې ذکر کړي دي. د دورو پهلوانان نیمه انساني او نیمه ماوراءالطبیعي ځانګړنې لري. په اوستا کې هوشنګا یا هوشنګ چې د ګیومرس له اولادو څخه وو د پهلوانیو له مهمو څیرو څخه ده. د هوشنګا نوم له ناهید یا اناهیتا خدای ګوټي سره یادېږي چې د اوبو او د کرنې سمسورتیا، بارداري، ماشومانو زیږولو، باران او نورو طبیعي نعمتونو لپاره خدای ګوټي یا ربة النوع ګڼل کېدله. په اوستایي متونو کې ګورو چې هوشنګا یا هوشنګ د اناهیتا لپاره قرباني کول. ګیومرس، هوشنګ، تحمورث او نور کاملا اساطیری موجودات دي. همداراز ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال له افغانستان غږ رادیو سره په مرکه کې د اسپګانو او کیانیانو د شاهي کورنیو د واکمنیو پر مهال د پهلوانانو په ځانګړي ډول بیا د زابلي پهلوانانو او رستم پهلوان په اړه داسې وایي چې په ترڅ کې د زابلي پهلوانانو دوران را رسیږي. د کاوه زوی قارن، نریمان، زال او بالاخره تر ټولو لوی آریایي زابلي پهلوان رستم له کابلي مور او زابلي پلار څخه زیږېدلی دی. د مور رودابه د کابل د واکمن لور او د محراب کابلي د لور او د زال له مینې او یو ځای کېدو څخه دغه افسانوي پهلوان یعنی رستم زیږېدلی او د اسپا او کیاني کورنیو پاچا جوړونکی پهلوان ګڼل کېږي. د دې مهال افسانوي روایتونه د آریایي ټبرونو او توراني یا ترکي ټبرونو ترمنځ د واک او ځمکو پر سر د جګړو دوران ګڼل کېږي. کیقوبادو، کیکاووسو، کیخسرو، سیاووش او نور د کیاني کورنۍ پهلوانان او شاهان. د دغو پهلوانانو روایتونه له اوستا څخه استخراج شوي او د خلکو لخوا په فولکلوریکه بڼه نورې کیسې پرې اضافه شوي او بیا وروستنیو شاهنامو د دې ټولو یوه ګډوله رااخیستې ده چې له تاریخ سره یې بیلول او د رښتینو تاریخي دورو استخراج تقریبا ناممکن کړی ده. په تاریخ کې یوه فرضیه داسې هم شته چې ښایي په دې نومونو یو شمېر رښتیني مهم شخصیتونه تیر شوي وي چې یا به زړور وو، یا به په ډېرو جګړو کې ونډه درلوده، یا به واکمن او وروسته همدغه مهم پهلوانان افسانوي شوي دي، یعنی افسانې او اسطوره‌ایي کړنې ورپورې تړل شوي دي او دا د نړۍ په ټولو ملتونو کې داسې شته مهم قهرمانان آن ګلګمش نه رانیولې تر نورو یونانی، بابلی، رومی او ژرماتیکو، هندي او آریایي پهلوانانو پورې دا عادت دی چې یو پهلوان
وروسته د خلکو د روایتونو په تړلو سره زبر پهلوان کېږي، یعنی په هغه پورې اسطوره‌ای خصوصیات او ځانګړنې تړل کېږي. دا چې په دې نامه رښتیني کسان وو که نه وو، تاریخ په دې اړه لا تر اوسه مستندو اسنادو ته نه دی رسېدلی. ښاغلی لیوال وایي چې د اسطورو او پهلوانانو له تحلیل څخه دغو څو مهمو نتیجو ته رسیږو. د اسطورو او پهلوانانو د روایتونو له تحلیل څخه څو نتیجو ته رسیږو. اول، د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې مرکزیت د دغو افسانو په جغرافیایي تحلیل کې ثابت شوی. یعنی د دغو افسانو او اسطورو او پهلوانو مکان اوسنۍ افغانستان دی او اساسي پیښې همدلته پیښې شوې دي. کابل، زابل، بلخ، کندوز یا کوهندوز چې د اوسني کندوز نوم، سمنګان، بامیان او نور. یعنی تاسو په بامیانو کې اوس هم ګڼې سیمې د ضحاک د کلاب په نامه او د دغې دورې په نومونو پورې تړلي موندلی شي. په سمنګان کې تاسو تخت رستم موندلی شي او ګواکې دا هغه ځای دی چې رستم په خپله میرمن تهمینه باندې مینېږي او دلته دوی وصلت ترسره کېږي. په هر صورت دویم څه چې موږ ترې ثابتولی شو هغه دا دی چې دلته د مدنیتونو او منظمو واکمنیو موجودیت ترې استنباطولی شو. یعنی حتما په هغه وخت کې دلته یو مدني حوزه وه چې په هغې کې دغه ډول د پهلوانیو او اساطیري کیسو روایتو رازیږېدلي دي. د کرکیلې اقتصادي مناسباتو، لیکلوست او نورو اجتماعي ارزښتونو موجودیت هم ترې ثابتېږي. په دې افسانو کې موږ وینو چې دغه قهرمانان او پهلوانان په څه ډول یو اجتماعي بستر او موقعیت کې ژوند کوي. څلورم، د ښځو ټولنیز موقعیت، ازادیګانې او په سیاست ټولنیزو چارو کې د دوی فعالیت. تاسو په شاهنامه کې او په نورو دغه رقم افسانو کې د ښځو ونډه وګورئ. یعنی د حیرانتیا وړ ده چې په هغه وخت کې ښځو څومره ازادۍ او مهم اجتماعي مسؤلیتونه او نقشونه درلودل. پنځم، د زردښتي دین پر بنسټ د یوه څښتن د پرښتنې ترڅنګ یا د یکتاپرستۍ ترڅنګ ورو د ځینو نورو خدایګوټو رامنځته کېدل، لکه اناهیتا چې مخکې مو اشاره ورته وکړه چې د سمسورتیا، باران، اوبو، اوبخور او شنه کېدو او باردارۍ او حمل اخیستلو لپاره واک څښتنه ګڼل کېده. سوریا یا د لمر ټولواکمنه، اګني د اور خدایګوټی یا خدایګوټي، سوما یا هوما د شرابو خدایګوټی او داسې نور. عجیبه دا ده چې په دې خدایګوټو کې ګڼ شمېرې ښځینه کرکټرونه لري چې دا په خپله په آریایانو کې یوه استثنا ده. نو په مجموع کې موږ د پهلوانیو او د اسطورو له دورو څخه که څه هم ډېر تاریخي مستندات نشو ترلاسه کولی، مګر دغه دورې په خپله د تاریخ د ګزار د مطالعې لپاره مهمې او په زړه پورې روایتي دورې ګڼل شو. د افغانستان غږ رادیو ګرانو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خپرونې مینوالو په دې سره موږ د اسطورو، افسانو یا نیمه تاریخي دورې پای ته رسیږو چې د اوستایي مدنیت، زردشتي دین او په دې دوره کې د واکمنو شاهي کورنیو په اړه مو تاسو ته بشپړه معلومات وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې پورې چې پر افغانستان د هخامنشیانو د واکمنۍ په اړه ده، ما جاوید احمد وفا ته اجازه راکړي. د خدای په امان، ښه او خوشحاله وخت ولرئ.